افغانستان ته د راستنېدو لپاره د ناټو له هڅو د روسیې نیوکه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د شمالي اتلانتیک تړون افغانستان څخه د شرمونکې تېښتې وروسته دغه هیواد ته د راتلو لپاره د بیلابیلو لارو په لټه کې دی. سرګي لاروف د اسیا د سیاسي ګوندونو نړیوالې ناستې کې ټینګار کوي د ناټو غړي هیوادونه د مسکو متحدینو په څیر دي ترڅو خپلې مشکوکې غوښتنې پرې تحمیل کړي. В Афганистане после بسلاونو بیګستو ناتو 4 څلور کاله مخکې له افغانستان د ناټو شرمونکې وتلو څخه وروسته د شمالي اتلانتیک تړون بیا ځلې هڅه کړې ده څو دغه هیواد ته د راتګ نوې لارې پیدا کړي. په مرکزي اسیا کې په فعاله توګه زموږ دوستان، متحدان او ستراتیژیک شریکان جلب کړي او خپل پیژندل شوی مفهوم تحمیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هم ازبکستان کې یوه خبري ناسته کې افغانستان ته د ناټو د احتمالي پوځي راستنېدو څخه خبرداری ورکړ او دغه اقدام یې د سیمې ثبات لپاره یو ګواښ وباله. اسلامي امارت تر دا مهاله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور اجازه نه ورکوي. یو شمیر پوځي کارپوهان بیا په دې اند دي چې د افغانستان قانون او جغرافیایي موقعیت دغه هیواد ته د امریکا او ناټو د راستنېدو د لیوالتیا لامل شوی دی. یکی از بابت موقعیت استراتژیک و از بابت معادن و مواد زیرزمینی کمیاب و مورد ضرورت برای صنعت امروزی، صنعت معاصر. بنابراین شورای ناتو بخصوص امریکا علاقمند است به افغانستان بازگرده و افغانستان با خود داشته باشد. اظهارات اخیر آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد خروج شرم‌آور نیروهای آمریکایی از افغانستان و باقی ماندن تجهیزات نظامی باعث شده و گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت غرب به افغانستان را تقویت بکند. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ځلونو افغانستان څخه د وتلو او د بګرام هوایي اډې د تخلیې په اړه د پخواني ولسمشر جو بایډن له پریکړې اندېښنه کړې او هغه یې ناسم او په بیړه یاده کړې ده.